تازه خبر احمد مسعودي یو تازه پیغام را لېږلی دی. احمد مسعود ویلی دی چې باید افغان نجونې مکتبونو ته پرېښودل شي. احمد مسعود په مسکو کې یوه بله تازه ناسته کړې ده. غواړي چې له طالبانو څخه غوښتنه وکړي چې افغان نجونې مکتبونو ته باید پرېښودل شي. هغه ویلي دي چې څو سوه ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تر دې مهاله تړل شوي دي او دا باید ژر تر ژره پرانیستل شي. د طالبانو حکومت تر دې مهاله کوم خاص ځواب نه دی ویلی. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. احمد مسعود ویلی دی اوس څه باندې 800 ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي او پوهنتونونو ته هم نجونې زده کړو ته نه پرېښودل کېږي. د مسکو په ناسته کې ښاغلي مسعود د طالبانو پر حکومت نیوکې کړې وې چې د نوموړي په ټکو د ټولنې نیمایي وګړي له لیک لوسته لرې ساتلي دي. په تاجکستان کې هم ځینو پخواني چارواکو تېره اونۍ د طالبانو د حکومت پر ضد یو بنسټ په غونډه کې څرګندونې کړې وې او ناسته یې کړې وه تر څو افغان نجونو او ښځو ته خپل حقونه ورکړي او د شپږم ټولګي پورته نجونې دې ژر تر ژره خپل درسونو ته او مکتبونه یې پرانیستل شي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو د الله په امان تر بیا ښې چارې.